سقوط چندین پاسگاه نیروهای امنیتی در مسیر شاهراه 601 هلمند کندهار سبب بسته شدن شاهراه کندهار هرات بر روی رفت آمد مردم شده است. اکنون مسافرانی که به هلمند و هرات می روند از شام روز یکشنبه تا کنون در دو طرف راه در مربوطات ولسوالی میوند کندهار گیر ماندند. 12 ساعت میشه که ما کشنه هستیم، دیگه شب هم کشنه ماندیم، دیگه امیر رای مردم باید اعلام کنه. موږ برای تر اوسه د لیو امکانات نشته و دلته لاره بنده ده، نو موږ ډیرو لږ داسې خلک دي شاید په جیب کې 1500 ولري چې د خود در کور ځان ورسي دا ولر چې کندهار ته ولر دلته ولر چې. مسافران در اینجا میگن که ناامنی ها در شاهراه کندهار هرات بیشتر شدند و نیز بسیاری از پلها و پلچک‌ها در این راه انفجار داده شدند. دا پلچکان پټاویږي لري ګرد باندې چې زموږ دا غوښتنه چې دا لري لسی دلته جنگ برای شروع شوی دی، تر اوسه یو ټاکیږي حکومت ولاړ دی، موږ ته وایي لاره نشته مزئ، هلته طالبان وایي ورته ولاړ دی، دا خلک نه پرېږدي وایي لاره نشته. مسئولان امنیتی در اینجا میگویند که برای بازگشایی راه کندهار لشکرگاه عملیات نظامی را آغاز کردند. د کندهار قوتونه د تاسې ویني ټول راوتلي دي چې د دې وخت خلک چوپان پر منطقه باندې ټول اخته دي، نو دغه خواته دوی مشکل نشته، د دورایي وای خواته مشکل دي چې خواته لار پر مخ سره تړلې ده. برخی از مسافران میگویند که طالبان پیش از حمله بر لشکرگاه رفت و آمد مردم را بر شاهراه لشکرگاه کندهار ممنوع کرده بودند.